دغه صنعتي پارک د جوړېدو د عملي کار د پیل په مراسمو کې مسؤلینو له صنعتکارانو سره د لا زیاتو مرستو ژمنه وکړه او د هیواد د اقتصاد په وده او پرمختګ کې د صنعت رول مهم وباله. زه دوی ته دا وعده ورکوم چې اسلامي امارت ستاسو تر شا ولاړ دی. امیرالمؤمنین صاحب په هر مجلس کې دا ویلي دي چې صنعتکاران زما اقتصادي مجاهدین دي، نو تاسو زموږ ورونه یاست، موږ ستاسو په خدمت کې یو. همگی با هم، غریب است، رعیت است، حکومت است، دولت است و هر کسی در همه از کار حمایت بکنه. مهمی است که ما شما حمایت بکنیم، همکار باشیم به یکدیگر، هم نظر باشیم، هم فکر باشیم، اتفاق داشته باشیم. 402 پیشنهاد کردیم، منظور شده، تخصیص از طرف حکومت داده شده. امروز آغاز کردیم پروژه را، انشالله در مدت 6 ماه وقت تعیین شده پروژه تکمیل شده. دغه راز یو شمېر نورو مسؤلینو د بلخ باستان صنعتي پارک جوړول د هیوادوالو لپاره د کار د زمینې په برابرولو کې مهم وباله او د هیواد له صنعتکارانو سره د خلکو پر ملاتړ ټینګار وکړ. واقعا یو ملک چې د محتاجۍ څخه وځي او خود اکتفا کیږي هغه په صنعت باندې کیږي. صنعت دغه شی د نظام یا د حکومت حمایت ته ضرورت لري، دغه شی د ولس حمایت ته هم ضرورت لري. فقر، خودکفایی و رشد اقتصاد توسط صنعتکار از بین میره، نه توسط تاجری که به ما مال وارد میکنن. ما تاجر در افغانستان نداریم. د یادونې وړ ده چې دغه پروژه دوه برخې لري چې په لومړۍ برخه کې 10 کیلومتره سړک جوړیږي او په دویمه برخه کې به 3.6 کیلومتره احاطه دیوال جوړیږي چې ټول 20 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي.